د 40 کلو ګناهګار رب العزت جل وعلا په یو توبه باندې دته د 40 کلو ګناهونه معاف. الله جل وعلا د موسی علیه السلام په قوم باندې د رحمت بارانونه بند کړي وو، وچکالي وې ورباندې راوستلې وې، له قحط سره یې مخامخ کړي وو. د دغه 40 کلن ګناهګار په توبه باندې الله د رحمت دروازې ورباندې راخلاصې کړي. دا خو څه کوي چې ده ته یې بښنه وکړله، د ده د توبې په خاطر، د دې 40 کلن ګناهګار د توبې په خاطر الله د رحمت دروازې بیرته د موسی علیه السلام په قوم باندې راخلاصې کړي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل و ای قومه د رحمت دروازې بندې دي، بارانونه نسته، وچکالي ده، راځئ چې د استسقا لمانځه ته لاړ شو. 80,000 کم و زیات قومي د استسقا لمانځه ته ورسره تیار شول. 80,000 قومي د استسقا لمانځه ته ورسره تیار شول. راغلل د یوې دښتې په طرف باندې راغلل چې د استسقا لمونځ وکړي. 80,000 قوم ورسره ده. موسی علیه السلام په دعا باندې شروع وکړله، ای ربه بارانونه د رحمت را باندې نازل کړه، ای ربه قحط را باندې راغلی له قحطي مو خلاص کړه. د الله جل وعلا له طرف و ای موسی د تا په دې 80,000 کسانو کې یو کس ده 40 کاله یې ګناهونه کړي دي، د دغه کس د ګناهونو په خاطر باندې مې په تاسې قحطي راوستلې ده. ای موسی دغه 40 کلن ګناهګار ته ووایه چې لاړ شه له دې مجموعې نه ووځه، د تا په وجه باندې په دې نورو ټولو مسلمانانو باندې قحط راغلی ده، د رحمت بارانونه بند سوي دي، ووځه له دې ټولۍ نه ووځه. موسی علیه السلام ورته ویل ای د ما مهربانه الله، ای د ما ربه، ای د ما خالقه، 80,000 کسان دي، دغه 80,000 کسانو کې ما ته راوښیه چې زه ورسم ده ته ووایم الله اکبر. یا الله رحمت ته ګوريه، وای ما تې راوښیه ای ربه چې زه ورسم ده ته ووایم چې له ټولۍ نه ووځه، د تا په خاطر په موږ د رحمت دروازې بندې سوي دي، بارانونه بند سوي دي، قحطي را باندې راغلي. الله څه ورته وایي؟ الله جل وعلا څه ورته وایي؟ و ای موسی 40 کاله یې ګناهونه کړي دي، 40 کاله مې چاته ونه ښودل، 40 کاله مې رسوا او شرمنده نه کړل، نن یې تا ته وښیم چې ورسه ورته ووایه نه خیر. غږ وکړه چې ای 40 کلن ګناهګاره له دې ټولۍ نه ووځه. موسی علیه السلام الله ته وایي و ای ربه دا 80,000 کسان دي، ما غږ نسي اورېدلی، څنګه یې غږ ورته ورسوم؟ وایي ته غږ وکړه رسول یې په ما باندې دي، ته غږ وکړه رسول یې په ما باندې دي. موسی علیه السلام ورته وایي و ای 40 کلن ګناهګاره، ای 40 کلن دی الله خفه کوونکی انسانه، په ګناهونو کې غرق انسانه، ووځه له دې ټولۍ نه ووځه، د تا په خاطر په موږ د رحمت بارانونه بند دي، د تا په خاطر په موږ باندې د قحط راغلی د له وچکالي سره مخ سوي یو. موسی علیه السلام چې دا غږ وکړل ټول قوم ته ورسېدل. دغه ګناهګار 40 کلن ګناهګار انسان ناست ده، دورې دورې ګوري چې تو درې بل څوک به یې کېدای شي، هېڅوک ولاړ نه سول. بیا موسی علیه السلام غږ وکړل ای 40 کلن ګناهګاره ووځه له دې مجموعې نه ووځه، د تا په خاطر، د تا د ګناهونو په خاطر الله د رحمت بارانونه او وچکالي په موږ باندې راوستلې ده. پوهېږئ دغه 40 کلن ګناهګار څه وکړل؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دغه 40 کلن ګناهګار فکر وکړل چې بل څوک نه ولاړېږي، زه یمه، دا 40 کلن ګناهګار زه یمه. دا خپل سر یې داسې راواخیستل، په څادر کې یې پټ کړل، خپل ګریوان کې داسې سر وځړول، واوره داسې سر وځړول. ای مهربانه الله 40 کاله مې ته خفه کړلې، 40 کاله مې ګناهونه وکړل، لیکن شرمنده دې نه کړم، رسوا دې نه کړلمه. یا الله نن مې څنګه رسوا کوې دغه 80,000 خلقو ته؟ یا رب العالمینه تا ته مې توبه ده، په ټولو ګناهونو مې یا الله تا ته توبه ده. یا الله د توبې دپاره دلته راغلی یم، یا الله د رحمت دپاره دلته راغلی یم. یا الله یا مهربانه ربه د ما توبه قبوله کړه، د توبې دپاره راغلی یم، پښیمانه یم. ای رب جل وعلا ما ته بښنه وکړه، ما مه رسوا کوه دې خلقو ته.
موسی علیه السلام چې کله د استسقا لمانځه ته راځي په اسمان کې لیږ لیږ وریځ شته چې موسی علیه السلام دعا شروع کړله دا لیږ لیږ وریځ هم له اسمان نه ورکه سوله. کله چې دغه 40 کلن ګناهګار وکتل چې څوک نه وځي زه یم ګناهګار زه یم، الله ته سر ټیټ کړل، الله ته عذر وکړل، زارۍ یې وکړلې، توبه یې وکړله. له یو بل بغله وریځ راغله باران شروع سول. کله چې باران شروع سول موسی علیه السلام حیران پاتې کیږي. موسی علیه السلام حیران پاتې کیږي، وایي ای رب جل وعلا، ای د ما مهربان ربه، هیڅوک له مجموعې نه دي وتلي، هغه 40 کلن ګناهګار نه ده وتلی. ای ربه څنګه باران وسول؟ الله جل وعلا څه ورته وایي؟ ای موسی، ای د ما پیغمبره صلی الله علیه وسلم، واوره د دغه سړي د توبې په خاطر مې په تاسې باران وکړل. الله اکبر! اوس د ده د توبې په خاطر په موږ باران وکړل؟ الله جل وعلا ورته وایي هو، د ده د توبې په خاطر 40 کاله یې ګناهونه کړي وو دې سړي، د ده د ګناهونو په خاطر مې په تاسې قحطي راوستې وه، بارانونه مې در باندې بند کړي وو، لیکن نن یې توبه راته وایستله، د هغې توبې په خاطر مې په تاسې باندې باران نازل کړه او د رحمت دروازې مې در باندې خلاصې کړلې. الله 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 یا رحمان الله. موسی علیه السلام ورته وایي ای ربه دا سړی خو ماته راوښیه سیارې ورسم په غېږ کې ونیسمه، ښکلې کړمه چې دا څونه 40 کاله ګناهونه په یو لحظه کې تا ورته معاف کړل، بلکې د ده د توبې په خاطر دې په موږ نور رحم وکړل، رحمت دې را باندې وکړل، راته ویښیه ای ربه دا څوک ده؟ الله جل وعلا ورته وایي ای موسی 40 کاله دې ما ګناهونه وکړل، خفه یې کړلمه، سرکشي یې وکړله، هیڅ چاته مې ونه ښودل، راز مې وساتل، پرده مې ورباندې وکړله، نن چې توبه راته وایسته تا ته یې وښیمه، هېڅکله به یې درته ونه ښیمه، هېڅکله به یې درته ونه ښیمه. نن موږ مسلمانان ګناهګار ته د کافر په سترګه باندې ګورو، له چا نه ګناه سوي یو څوک بد کار یې کړی وي، په ځای د دې چې د الله رحمت ترې راوبولو، د الله مغفرت ترې راوبولو، د الله جل وعلا بندګي ترې راوبولو، په بدو نومونو باندې یادوو، په بېحیایي او په فسق او فساد او ټاپې او دوزخي او جنتي باندې یادوو، د الله له رحمت نور پسې لرې کوو، د الله جهنم ته قصدن ور برابروو. الحمدلله چې موږ د افغانانو په لاس کې جنت او دوزخ نسته. الله اکبر! قسم په الله چې د دنیا یو مسلمان هم جنت له موږ نه په سترګو نه وای لیدلی، ځکه خو دا ټول موږ د سړي زمن یو، موږ د سړي زمن یو، د دنیا مسلمانان د نه سړي زمن راته ښکارېږي. نو هېڅکله د الله له رحمته مه نا امیده کېږئ، هېڅکله د الله جل وعلا نه لرې مه ځئ. الله رب ده، الله خالق ده، الله ما ته پیدا کړی یو، ما ته معصوم نه یو چې ګناهونه به نه کوو، ګناهونه به رانه کېږي، خو بیا به الله ته په اخلاص توبه باسو، لکه دغه بني اسرائیلي چې توبه وایستله. موږ به د الله له رحمته نه نا امیده کېږو، لکه دغه بني اسرائیلي چې نه و نا امیده سوی. موږ به د الله جل وعلا طرف ته راځو، توبه به باسو، بیا به هغه ګناهونو فسق و فساد فجور نه